عزوجل د دغه انسانانو په باره کې د سورة المائده په 50 نمبر آیات کې فرمایي افحکم الجاهلیة یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. یعنی آیا دوی د جاهلیت حکم غواړي چې د الله عزوجل د احکامو څخه سرغړونه کوي او پرېږدي او د حکم یا قانون جوړولو په لحاظ څوک تر الله عزوجل ډیر ښه دی؟ دا د هغه قوم یا ملت دپاره چې یقین او ایمان لري. ورونو، هغه څوک چې د الله عزوجل پر پاچاهۍ او عدالت، علم او رحمت پوره یقین ولري، د دوی په نیز د هیچا حکم د الله جل جلاله د حکم په مقابل کې د اعتماد وړ او لائق نسی کېدای. نو بیا ولې دغه خلق د الله تعالی د احکامو څخه د کفر او جاهلیت، د رسم او رواج، د شهواتو او خواهشاتو پر طرف زغلي؟ او بیا هم الله عزوجل د سورة المائده په 44 نمبر آیات کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یعنی هر هغه څوک چې په هغه شی حکم ونکي چې الله عزوجل نازل کړی دی، نو دغه کسان کافران دي. او اوس راسي چې خبره نوره هم د یو مثال پر راوړلو سره واضحه او روښانه کو. که یو ورځ ته په خپل کور کې ناست او بیا یو چا د کور دروازه در وټکول، کوم وخت چې ته دروازه خلاصه کې ودې لیده چې د پاچا یا د دولت د رئیس د طرفه قاصد دی، د دې قاصد په لاس کې په پاکټ کې لطفا فتا واړوه. راسي چې خبره نوره هم د یو مثال پر راوړلو سره واضحه او روښانه کو. که یو ورځ ته په خپل کور کې ناست او بیا یو چا د کور دروازه در وټکول، کوم وخت چې ته دروازه خلاصه کې ودې لیده چې د پاچا یا د دولت د رئیس د طرفه قاصد دی، د دې قاصد په لاس کې په پاکټ کې مهر سوی لیک یا یوه رساله ده او هغه پاکټ یې درته ونیوی ویل واخله، دا ستا د پاره د پاچا د طرفه یوه خاصه رساله ده. په دغه لحظه کې به ستا شعور او احساس څه وي؟ په کومه اندازه به خوشحاله؟ بېشکه د دغه شعور او احساس وصف د شاعران هم نسی بیانولی. پاچا هغه په مملکت کې تر ټولو لوړ مقام، هغه چې د ډېرې مشغولتیا او مصروفیت په سبب هیڅ وخت نه لري، تا ته رساله را لیږي؟ بېشکه ته به د دغه لیک لیکل او تا ته رالیږل د خپل ځان دپاره ډېر لوی شرف او عزت وبولې او داسې اعزاز او تکریم وبولې چې هیڅ وخت به دې هیر نسی. او بیا چې دغه د پاچا قاصد بلاړ سي، ته او دغه د پاچا رساله یوازې سره پاته سي، نو به څه وکړې؟ معلومه خبره ده چې دغه پاکټ به په ډېر شوق او خوښي سره خلاص کې او بیا به دغه رساله په ډېر غور او دقت سره حرف حرف وایه تر څو چې د دغه رسالې د هرې لوی او کوچنۍ جملې په معنا صحیح پوسې، ځکه دا د پاچا د طرفه لیک دی، د دغه ټول اهتمام او دقت وړ دی. ایا داسې نه ده؟ ډېر ښه. خو په حقیقت کې دغه مثال خوب او خیال نه دی. دغه ته ورته او نږدې کار په حقیقي او واقعي شکل تا ته پېښ شوی دی او تا واقعا دغه رساله تسلیم کړې ده. ته به وایې کله او څنګه؟ خو زه به دغه واقعیت تا ته در په یاد کړم. هغه پاچا چې تا ته دغه رساله را لیږلې ده، هغه د دنیا د پاچاهانو څخه یو عادي پاچا نه دی، بلکې هغه ملک الملوک
د پاچاهانو پاچا او مالک الملک دی، هغه چې ټول کون او کائنات د ده تر امر او تصرف لاندې دي، هغه چې د ټولو احکامو او اوامرو مصدر او منبع ده، چې هغه رب العالمین خالق الاولین والآخرین مالک یوم الدین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله عز وجل ټوله مځکه په یوه قبضه یا موټ کې ونیسي او اسمانونه به په راسته لاس کې سره وپیچي او بیا به وفرمایي انا الملک این ملوک الارض، زه پاچا یم، چیرې دي د مځکې پاچاهان؟ رواه البخاري. مګر د دغه ملک الملوک پاچا قاصد، هغه چې دغه رساله و تا ته در ورسول، څوک و؟ هغه تر هر چا مکرم قاصد، تر هر چا مشرف رسول، سید الاولین والآخرین، خیر البشر، صادق الامین، محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. هغه چې دغه رساله د رسولو په لار کې پرلپسې قسم قسم عذابونه، رنګارنګ تکلیفونه او تهمتونه ډیر کلونه قبول کړي او تحمل کړي دي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه عذابو او تکالیفو سربیره دا خوښه بلل چې دغه رساله د رسولو په لار کې ټول زحمتونه او مشقتونه قبول کړي، تر هغو آرام نه کښېنستی تر څو چې دغه رساله ستا د کور تر دروازې در ورسول. دا ولې؟ ځکه د مالک الملک د طرفه امر ورته راغلی چې فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ما بلغت رسالته. یعنی ای زما رسوله، ټول هغه څه چې ستا د رب د طرفه و تا ته نازل سوي دي هغه و خلقو ته ورسوه، او که دې ونه رسول نو تا د خپل رب پیغام نه دی رسولی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ سو او د ډیرو خلقو په حضور کې دا اعلان وکړي یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. یعنی ای خلقو، بشک زه ستاسو ټولو د پاره د الله جل جلاله د طرفه رسول یم، هغه الله چې خاص دلره د اسمانو او مځکې پاچاهي ده، هیڅ لایق د عبادت نسته بیله د الله څخه، هم دی عز وجل دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. چې دا د سورة الاعراف 158 نمبر آیات دی. او بیا نو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې ټول خلق په دې مکلف کړه چې هر چاته چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسالت ورسیږي هغه باید پر دغه رسالت ایمان راوړي او عمل پې وکړي. الله عز وجل په پاته آیات شریف کې فرمایي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. یعنی نو پر الله ایمان راوړي چې واحد او لا شریک دی، او دغه الله پر رسول چې نبی امي دی ایمان راوړي، هغه رسول چې پر الله او د الله پر ټولو خبرو ایمان لري او دغه رسول متابعت وکي د پاره د دې چې حق لار پیدا کړي. او په کوم شي چې الله عز وجل خپل رسول امر کړی وو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رسالت بل کمی تر آخري کلمه و خلق ته ورساوه. نو اوس پر موږ دا لازمه ده چې دغه رساله په عظمت کې فکر وکړو. کوم وخت چې را لېږونکی الله سبحانه وتعالی وي او رسونکی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي، نو د رساله په باره کې څه فکر کوي؟ او کومه رساله به تر دغه رساله معظمه مکرمه او مشرفه وي؟ او دغه رساله کتاب الله المنزل القرآن العظیم دی چې الله عز وجل دغه په باره کې د سورة حامیم السجده په 1 او 2 نمبر آیاتو کې فرمایي وانه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. یعنی بشکه چې دغه قرآن مجید خامخا قوي کتاب دی، باطل هیڅ کله نسی ورنږدې کېدلی، د حکیم او حمید رب د طرفه را لېږل سوی دی. او بیا رب عز وجل د سورة